بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې جهاد مع نفس او جهاد مع شیطان تاسو ته تفصیلا بیان شو. په نننۍ خپرونه کې غواړم په علم او په عمل باندې تاسو ته معلومات درکړم. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره آل عمران کې په 18 آیت کې فرمای: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. گواهی ورکوي الله په دې چې بیل الله په حق معبود نشته، او ملائکه او خاوندان د علم هم دغسې گواهی ورکوي، په داسې حال کې چې الله ثابت دی په عدل باندې، کارونه په عدل سره بنا دي. همدارنګه الله رب العزت په سوره مجادله کې په 11 آیت کې فرمایي: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. له تاسې څخه پورته کوي الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی، او پورته کوي په درجو او مرتبو کې هغه کسان چې علم ورکړی شوی. همدارنګه الله رب العزت په سوره توبه کې په 122 آیت کې فرمایي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پس ولې نځي له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره له هرې ډلې څخه یو ټولګی تر څو په دین کې پوهه حاصله کړي، او بیا چې کله راوګرځي خپل قوم وویروي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورکړي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. څوک چې د زده کړې لار ونیسي، الله رب العزت به یې د جنت د ورتللو په لار باندې روان کړي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول په خپل کتاب احیاء العلوم کې رانقل کړی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایی: خلکو ته د خیر ښوونکي لپاره هر شی بښنه غواړي، ان تر دې چې په سمندر او په بحر کې ورته ماهی هم له الله رب العزت څخه بښنه غواړي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې کې لیکي: ای د نجات او عبادت پلټونکیه، الله رب العزت دې مل شه، لومړی در باندې علم حاصلول لازم دي. بېشکه چې علم هغه اساسي څیز دی چې ټول کارونه ورباندې څرخیږي. له علم څخه بنده ته لابودي ده، یعنی خلاصون نه لري. علم په عمل باندې لومړیتوب لري او ورباندې مقدم دی. علم د عمل تهداب او لارښود حیثیت لري چې د هغې په واسطه بنده خپل معبود او د هغه د عبادت کولو طریقه پیژني. وګورئ په دې درې واړو آیتونو کې الله رب العزت د علم او د عالم ستاینه کړې. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
په خپلو دواړو احادیثو کې د عالم صفت بیان کړی، د هغه مرتبه یې بیان کړي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خو فرمایي هغه څوک چې د الله رب العزت دین خلکو ته بیانوي، هغوی ته خیر بیانوي، هغه لپاره به د الله نه هر شی بخښنه غواړي، تر دې چې هغه ماهیان په بحرونو او سمندرونو کې دي، هغوی به هم د الله رب العزت نه همدې معلم او عالم لپاره د بخښنې غوښتنه کوي. نو علم هغه اساسي څیز دی چې ټول کارونه ورباندې څرخیږي. علم په عمل باندې لومړیتوب لري. علم د عمل تهداب او لارښود دی چې د هغې په واسطه بنده خپل معبود او د هغه عبادت کولو طریقه پیژني. نو علم هغه اساسي څیز دی، یعنی علم دین چې په دې باندې الله رب العزت موږ له ګناهونو نه ژغوري. همدارنګه جهل او ناپوهي چې د علم او عمل ضد کارونه دي، د الله نافرمانی او د اسلامي ښوونو مخالفت ته هڅول کوي او له شرعي چارو څخه ناخبري او پر هغه باندې عمل نه کول، دا ټول په جهالت او ناپوهي کې داخل دي. دا ځکه چې جهل او ناپوهي د ګناه کولو یو مهم لامل او سبب دی، او د دغه سبب له منځه وړل په علم او عمل دواړو سره کیږي. کله چې تا علم وکړه او په دې باندې د عمل وکړه، هم جهل لاړه هم ناپوهي لاړه. چې جهل و ناپوهي لاړه، هغه اسباب چې دې ګناه ته هڅولې هغه دواړه له منځه ولاړل. الله رب العزت په خپل کلام کې د مائدې په صورت کې په 50 آیت کې د جهل او جاهلیت د تګلارو او پریکړو بدوالی ذکر کړی. الله فرمای افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. الله فرمای آیا دوی د جاهلیت پریکړه غواړي؟ حال دا چې له الله رب العزت څخه پرته بل څوک له جهته د پریکړې ښه نشته د هغه قوم لپاره چې یقین او باور لري. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. همدارنګه الله رب العزت د اعراف په صورت کې په 199 آیت کې فرمایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ای پیغمبره د عفو لار اختیار کړه، په نیکیو باندې امر وکړه او د جاهلانو له کړنلارې څخه مخ واړوه. په دې دواړو آیتونو کې الله رب العزت د جهل او جاهلیت د تګلارو او پریکړو بدوالی بیان کړی دی. همداراز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف کارونه او گناهونه د جاهلیت د زمانې له دود او دستور څخه شمیرلی دي. کله چې د هغه نږدې ملګري ابوذر رضی الله تعالی عنه یو سړي ته د مور پیغور ورکه چې یا ابن سودا، ای د تورې ښځې زویه، او بیا محمد رسول الله له دې واقعې څخه خبر شو، نو محمد رسول الله ابوذر ته وفرمیل یا اباذر اعیرته بامه انک امرأ فیک جاهلیه. د بخاري او د مسلم حدیث دی. ای ابوذره، آیا تا هغه ته د مور پیغور ورکه، نو ته په دې کار سره داسې یو شخص یې چې په تا کې جاهلیت دی. نن راشئ خپلو کورنیو ته چې څومره پیغورونه دي، خپل ګریوان خلاص کړئ او خپل ځان سره محاسبه وکړئ چې څومره پیغورونه هم خلکو ته ورکړي، څومره د جهل او د ناداني پریکړې او خبرې مو کړي دي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په خطبه کې د جاهلیت د وخت ډیر کارونه لغوه او باطل اعلان کړل او خلکو ته یې په ډاګه کړه. د ترمذي حدیث دی الا کل شیء من امر الجاهلیت تحت قدم موضوع. خبر لاره د جاهلیت د زمانې هر کار زما تر پښو لاندې دی، له منځه تللی او لغوه او باطل دی. نو علم او عمل هغه څه دی
چې په دې باندې الله رب العزت من له ګناهونو نه ساتي، الله مو په نیکو لارو باندې روانوي. اوس باید په دې باندې پوه شو چې فرض او ضروري زده کړه کوم یوه ده. امام غزالی رحمه الله فرمای هغه امور چې پر یو مسلمان یې زده کړه او په عقیده او عمل کې راوستل فرض دي، په دریو انواعو کې خلاصه کیږي، چې هغه علم التوحید یعنی د توحید او عقایدو علم دی. دویم علم السر د زړه د امورو علم. دریم علم الشریعه یعنی د عملی احکامو علم. اول د توحید علم. په دې باب کې باید یو مسلمان د دین بنسټونه وپیژني او په دې پوه شي چې ده لره یوازې یو معبود دی، هیڅ شریک نه لري، علم، قدرت او اراده لري. هغه ژوندی، خبرې کوونکی، اوریدونکی او لیدونکی ذات دی. ټول د کمال صفتونه هغه لره دي، له هر نقصان او عیب څخه پاک دی، نه ابتدا لري او نه انتها، بلکې همیش و او وي به او د پیدا شوو یعنی د حادث شیانو په څیر نه دی. او په دې عقیده ولري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه پیغمبر دی. هغه چې د الله له جانبه څه راوړي دي ټول رښتیا دي، او هغه څه چې د آخرت له امورو څخه په صحیح احادیثو کې بیان کړي دي هغه ټول حق دي. نو داسې زده کړه په موږ باندې فرض ده. دویم د زړه د امورو علم. هغه امور چې پټ دي او د زړه پورې اړه لري. په دې باب کې هغه څه فرض دي چې په زړه کې درلودل او یا ورڅخه د زړه منع کول فرض دي، تر څو بنده د الله تعالی تعظیم په عبادت کې اخلاص او د نیت تصحیح وپیژني او له ریا او ځان ښودنې څخه ځان وساتي، یوازې الله ته ځان وسپاري، توکل ورباندې وکړي، د هغه په پریکړو باندې راضي واوسي او داسې نور. دا ټول د زړه عملونه دي. دریم د شریعت علم. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دریم د شریعت علم. په دې میدان کې د هر هغه څه زده کول فرض دي چې پر تا باندې ادا کول فرض دي، لکه طهارت او اودس، لمونځ، همدارنګه د روژې احکام او هغه عبادتونه چې ستا د وس او توان پورې اړه لري، لکه زکات، حج او جهاد. کله چې در باندې فرض شي هغه مهال د جزیاتو زده کول در باندې فرض ګرځي. د توحید په علم کې پر تا باندې دا فرض نه دي چې ټول هغه دلایل وپیژني په کومو سره چې د کفري ډلو ټول دلایل باطل کړي او یا ټول بدعتونه ورباندې رد کړي، یا د توحید فروع او دقیق مسائل وپیژني، بلکې په دغه اندازه باندې علم فرض کفایي ده. امام غزالی رحمه الله فرمای کله چې په یو علاقه کې د اهل سنت والجماعت له علماو څخه داسې یو څوک موجود وي چې په باطلو او مبتدعو ډلو باندې رد کولی شي، نو له نورو خلکو څخه په دې برخه کې فرض عین ساقطیږي، بلکې دغسې علم بیا فرض کفایي ګرځي. هو په تا باندې د دومره مسائلو زده کول فرض عین دي په کومو سره چې ته خپله عقیده صحیح کړي، او که د عقیدې په اصولي مسائلو کې درته کومه شبهه پیدا شي نو بیا در باندې د هغه څه زده کول هم فرض دي په څه سره چې د هغې شبهې ازاله کیږي. همداراز د زړه د امورو په برخه کې پر تا باندې د ژورو او باریکو مسائلو او د زړونو د نااشنا مسئلو زده کول فرض نه دي، بلکې همغه څه در باندې فرض دي چې عملی کول در باندې لازم دي، لکه اخلاص، د الله ستاینه او حمد، شکر، توکل او داسې نور. باید په یاد ولرو چې په دارالاسلام کې په شرعي احکامو باندې ناپوهي او جهالت عذر نه دی. د اسلام په سپیڅلي دین کې حلال او حرام ټول څرګند دي. باید چې یو مسلمان د خپل انفرادي، کورنۍ او ټولنیز ژوند ضروري احکام وپیژني تر څو په حلالو باندې راتګ وکړي او له حرامو څخه ځان وساتي، ان تر دې د کوم کار حکم چې ورته پوره څرګند نه وي او ورباندې مشتبه شي چې کول یې پکار دي او که نه کول نو باید په هغې کې توقف وکړي.
هغې کې باید توقف وکړي تر څو دین او عزت پایمال نشي. لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، پس چا چې له مشتبه یعنی ناڅرګندو کارونو او شیانو څخه ځان وساته نو خپل دیانت او عزت له داغداره کولو څخه وساته، او څوک چې په مشتبهاتو کې واقع شه نو په حرامو کې واقع شو، په شان د هغه شپون کې چې د چراګاه په خوا کې ګډې څروي نږدې ده چې په هغې کې واقع شي. د سلفو علماو به هغه تاجر او سوداګر ته چې په بازار کې به د کاروبار اراده لرله دا توصیه کوله چې د اخیستلو او خرڅولو او د خلکو سره تعامل کولو علم حاصل کړي او یا د یو فقیه عالم ملازمت اختیار کړي تر څو یې په دې اړه رهنمایي او ښوونه وکړي. همداراز هغوی به هغه چاته هم دا توصیه کوله چې ځان به د مشري او قیادت وړ باله چې د خپل منصب لازم کارونه زده کړي تر څو ورته دغه لار رڼا وي. په دې هکله د هغوی له ویناو څخه دغه وینا ډیره مشهوره ده، مخکې له دې چې مشري ترلاسه کړئ پوهه او علم حاصل کړئ. همدارنګه که موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویناو ته او د فقهاو مجتهدینو ویناو ته متوجه شو، هغو کې موږ ته دا توصیه شوې چې تاسو د علم په طلب کې همیشه والی کوئ. دا ځکه چې د علم طلب او غوښتنه داسې یو عملیه ده چې د انسان تر مرګه پورې دوام لري، او که یو څوک په خپلو ورسره موجودو معلوماتو او پوهې باندې اکتفا وکړي نو له جهل او ناپوهي سره به مخ شي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله قول را نقل کړی. هغه فرمایي لا یزال المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن انه قد علم فقد جهل. یو شخص تر هغه پورې عالم وي چې د علم پلټنه کوي، او کله چې دا ګمان وکړي چې دی عالم شو نو بېشکه چې دی جاهل شو. تاسف سره باید ووایم نن مو که د منطق یو څو قضیې یا د صغرا او کبرا څو شکلونه موږ زده کړل نو بس ځان ته عالم وایو او دا وایو چې زما نه اوچت عالم بل نشته او هر چاته د انتقاد او نیوکې ګوته نیسو. عبدالله ابن مبارک فرمایی یو شخص تر هغه پورې عالم وي چې د علم پلټنه کوي، او کله چې دا ګمان وکړي چې دی عالم شو نو بېشکه چې دی جاهل شو. مسلمان باید د نافع علم په تلاش کې ستړی نشي او نه د هغه پلټنه پرېږدي، ځکه چې د نافع علم میوه له الله څخه ډار منځته راوړي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره فاطر کې 28 آیت کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشکه چې له الله تعالی څخه د هغه په بندګانو کې ویریدونکي خلک عالمان دي. همداراز مسلمان باید د قرآن او حدیث د علم په حاصلولو کې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو په بشریت کې د هدایت او لارښوونې ډیوه بله پاتې شي، او د هغې په ساتنه کې علما خاص مکلفیت لري چې د هغوی په تللو او وفات کېدلو باندې دغه ډیوه مړه کیږي او پر ځای د جهالت تورې تیارې خپریږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د بخاري او د مسلم حدیث دی الله تعالی په یو ځل له خپلو بندگانو علم نه اخلي. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن بقبض العلماء. الله تعالی په یو ځل له خپلو بندگانو علم نه اخلي بلکې د علماو په وفات کولو سره پورته کوي تر دې چې د دین عالمان پاتې نشي. حتی اذا لم یبقى عالما، نو په دغه وخت کې خلک ناپوهان خپل لارښودان ونیسي، له هغوی څخه به پوښتنې کوي، نو هغوی به په بېعلمي سره فتواګانې ورکوي چې داسې بېعلمه او جاهلان به په هم لارورکې شي او نور خلک به هم بېلارې او ګمراه کړي. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره د نافع علم غوښتونکی یم او د هغو طلباو او علماو لپاره هم چې په دې لاره کې قدم ایښی. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه
چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.